الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مخی بیاناتو کې د ایمان فائدې او د ایمان بهتري ذکر شوا. نن بد الله رب العالمین ففضل او توفیق سره هغه امور او هغه کارونه ذکر کو چې د سشي د وجنه ایمان خرابېږي، د ایمان دشمنان دي، ایمان تباہ و برباد کوي، ایمان سالم نه پریدي. چې اوسو سيزونه دي چې داغه د وجنه ایمان ته ضربه رسیږي، لکه څرنګه چې یو قائل ذکر کوي انی بولیت بأربع يرمیننی بالنبل قد نصبوا علی الشراك ابلیس والدنیا ونفس والهوى من أين أرجو بينهن فكاكا. یا یو بل قائل ذکر کوي انی بولیت بأربع ما سلت إلا لعظم بلیتی وشقائي ابلیس والدنیا ونفسی والهوى کیف الخلص وكلهم اعدائی. سلورو لوی دشمنانو باندې زه اخته شویم، ابلیس دې، دنیا دا، نفس دې، خواهشات دي، دینه بسړی څرنګه خلاص. یقیني د ایمان اولنې دشمن چې دغه ابلیس، الله رب العالمین پوڑان دی باندې قسم کړی دی چې زبا دا خلق ایمان ته سالم نفریدم، ضرور بدا گمراه کوم. الله رب العالمین دا قول ذکر کوي چې ابلیس ویل چې فبعزتک لاغوینهم اجمعین، زما د ستا په عزت قسم وی زبا د ابلیس د آدم علیه السلام بچان ټول گمراه کوم. خی طرف نه برازم، گس طرف نه برازم، مخ نه برازم، شاته برازم، او سوق بور پکې شکرگزار بندگان بیانمومي. همدغه وجه ده چې ابلیس چې سحر شي، ابلیس خپل تخ په اوبو باندې کیږي او خپل بچیان د انسانانو د گمراه کولو د پاره مختلفو علاقو ته لیږي. هغه بچی ورته ډیر زیات محبوب وي چې ډیر لویه هلاکت او لوی گناهونه یې پیښ کړي. هر سړی راضي او هغه هر یو بچی راضي او دا ترنا کارگزاری اوري، هر یو چې وای ما دا کار وکړ ورته وې سم دې نه کړي، تر دې پورې چې یو انسان یو بچی راش او دا وای چې دا سړی ما پرې نه خو د تر دې چې د او د بیبی تر مابین میں اختلاف واچو، نو دا دغه ته نهایت زیات خوشاله شو، غاړه ولور کی او ورته وای چې ته زما صحیح بچی. دویم دشمن د ایمان چې ایمان داغه د وجنه خرابېږي، هغه د دنیا لالچ دی. چې کله یو انسان سره د دنیا لالچ ملګری شي، نو دغه انسان ایمان ته ضربه رسیږي او دغه ایمان سالم نه پاتې کیږي. دغه وجه ده چې قران کریم کې الله رب العالمین د دنیا مذمت بیانوي او دا فرمایي چې ستاسو مالونه ستاسو دشمنان دي، او فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تلهیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. تاسو مالونه او تاسو بچیان د تاسو لره د الله رب العالمین د ذکر نه غافل نه کی. قران کریم کې الله رب العالمین د یو عالم واقعه ذکر کوي چې هغه ته الله رب العالمین لوی مقام ورکړو، لوی شان او تور کړو، لیکن هغه دنیا طرف ته اعلان وکړو، د دنیا لالچ هغه لره د دنیا نه مرتد رخصت کو. الله فرمای ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه، دا انسان د خپل خواهش تابعداري وکړه او دنیا ته مایل شو.
نو د هغې په وجه باندې دا د دنیا نه مرتد رخصت شو. نو الله رب العالمین د هغې تذکره کوي. نو ګوره ولې؟ ځکه چې دې د دنیا سره مینه او د دنیا د مینې او محبت د وجې نه دا د الله رب العالمین د دین نه محرومه شو. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دنیا سرسبزه ده او ډېره خوږه ده. الله تاسو پکې د دې دپاره مقرر کړي، الله ګوري چې تاسو څه کوئ. بیا فرمایي فتقوا الدنیا، د دنیا نه ځان وساتئ. دریم دښمن د ایمان چې ایمان ته سخته ضربه وررسوي او د هغې د وجې نه د انسان ایمان بچ کېدلی نه شي، هغه بدترین ملګري بدترین دوستان دي. ځکه هر یو انسان چې دی هغه د خپل دوست نه متاثره کېږي، د هغې په نقش قدم او کردار باندې روان وي. دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. سړی د خپل خلیل او د خپل دوست په دین باندې هر سړی دی وګوري چې د چا سره دوستی ده. که د نیک انسان سره دوستی و دا انسان به نیک وي، او که د بدترین انسان سره دوستی و نو دا به بدترینی. همدغه وجه ده چې دنیا کې چې کله د آخرت کې دا ټولې دوستیانې په دشمنیانو باندې بدلیږي، مگر د تقوا په بنیاد چې کومه دوستی وي هغه باقی پاتې. فرمایي الله رب العالمین الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دا ټول دوستان به بعضې د بعضو دشمنانې سوا د تقوادارانو انسانانو نه. دغه وجه ده چې الله رب العالمین د دو انسانانو تذکره کوي چې د یو بل سره دوستی او په قیامت کې به سخت پیمانه. الله فرمایي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله وی ظالم انسان چې د الله د دین نه بغاوت کړی په خپل لاس بچک لګي او دا به وایي کاش کې د رسول سره مې لاره نیولې، کاش کې افسوس دی چې ما پلانې ظالم په دوستۍ نه وی نیولې، دی خو زه د الله د ذکر نه غافله کړلم. شیطان د انسان دپاره سخت شرمونکی دی، شرمونکی دا شرموي. همدغه وجه ده چې په ورځ د قیامت به د بد مرګري المارمان سړی کوي چې کاش کې چې زه ووینمه او سمې د خپل د خپو د لاندې کړمه. د دې ارمان به کوي الله ته به وایي ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. کاش کې چې الله ما ته هغه دوه ملګري زه راوښیوه چې زه نهایت زیات گمراه کړی یم چې د دې قدمونو د لاندې کو. همدغه وجه و چې ابو طالب د خپلو بدترینو ملګرو د وجې نه د ایمان د قبولیت نه محروم شو. هرقل د خپلو بدترینو ملګرو د وجې نه د ایمان نه محروم شو. نو په دې بنیاد باندې نو بل بدترین ملګری بل هغه څه چې د هغې د وجې نه د ایمان تباہی او بربادی راځي هغه خواهشات نفسانی دي. چې کله یو انسان د خپل خواهش تابع وي د انسان د ایمان نه محروم کیږي، ایمان ورته نه نصیب کیږي. همدغه وجه ده چې الله رب العالمین د خواهش مذمت بیانوي او فرمایي د هغه انسان نه ډېر غټ ګمراه نشته څوک چې خپل خواهش تابعداري کوي. ومن اضل ممن اتبع هواه. دغه چا نه ډېر غټ ګمراه انسان نشته چې څوک د خپل خواهش تابعداري کوي. دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ مجلس کې ناستو او صحابه کرامو د یو ملګري تذکره کوله چې دا ډېر بهترین انسان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه پوښتنه وکړه چې دا تاسو د کوم ملګري تذکره کوئ؟ دی به مرګ ډېر یادو. هل کان صاحبکم اکثر ذکرا للموت؟ د ستاسو د ملګري به دا مرګ ډېر زیات یادو؟ ویل نه، مرګ خو ډېر نه یادو.
ول د خپل نفس خواهشات به ډېر زیات پرېښودل. هغه ورته ویل چې نه دایم نه کول. ول تاسو بیا غلی شئ، دا ستاسو ملګری دغه مقام ته نه دی رسېدلی کوم چې تاسو یادوئ. نو د ایمان د حفاظت دپاره د دغې دشمنانو سره دشمنی کول پکار دی او د دوی نه اجتناب او پرهیز کول پکار دی چې ابلیس دی، دنیا ده، د نفس خواهشات دی، بدترین ملګری او ګنده ماحول انسان په ایمان باندې بد اغیزه کوي او انسان د دنیا نه بېدینه رخصتېږي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دې نه محفوظ کړي. آمین یا رب.